شیخ صاحب محترم د حایزو متعلق چې بعضی مولیانو موږ دا خبرو دی چې زنانه د هغې باندې حیض راغی نیمه ورځ کې وایي دا نیمه ورځ روژه به پوره کوي دا سمدستي روژه ماته شوله که دا روژه به پوره کوي د روژې دپاره د زنانه د روژې دپاره دا شرط طهارت شرط دی چې دا به د حیض نفاس نه پاکوي لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته وفرمایل أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولې داسې نه ده چې کله یو زنانه حایضه شي هغه خوراک هم نه کوي او څښاک هم نه کوي هغه روژه هم نه نیسي او لمونځ هم نه کوي نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې د حایضې زنانه روژه نه صحیح کېږي هر کله چې روژه شریعت کې لغوه شوه نو د نور خوراک او څښاک هم کولی شي ځکه په دې باندې د دې روژې قضایي ده چې قضایي ده نو د دې روژې کې خوراک او څښاک کول. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio podcast.